دغه راټولیدنه په خوست ولایت کې د بیلابیلو دولتي او خصوصي رسنیو یو شمېر خبریالانو ده چې دوی ته د سولې تر نامه لاندې 2 ورځنۍ زده کړې د سولې په اړه ورکړل شوې ترڅو وکولای شي په ټولنه کې هغه بګنونکې پیښې چې په ټولنه کې زیاتره وخت په خلکو کې د شخړو لامل کیږي مخنیوی وشي. په خوست ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤل زاهد شاه انګار له ژمن سره په خبرو کې ویل چې دوی تل هڅه کوي په یاد ولایت کې د خبریالانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې دا ډول نور ښوونیز پروګرامونه برابر کړي. افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې په هڅو په تلاشونو باندې په خوست کې دا ورکشاپ په پام کې نیول شو د دې لپاره چې د ځوانو ژورنالیستانو ظرفیت لوړ شي په بیلابیلو برخو کې په دې څه موده کې دا ورکشاپونه په لاره اچولي وو چې د هغې جملې نه یو د سولې راپور ورکولو ورکشاپ و. بلخوا بیا خبریالانو دا ډول ښوونیز پروګرامونه د دوی لپاره ګټور بولي او غواړي چې دوی لپاره دې ته ورته نور ښوونیز پروګرامونه برابر کړي ترڅو د نوي خبریالانو لپاره موثر تمام شي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې له لوري چې کوم د سولې ژورنالیزم په برخه کې د خوستیو ژورنالیستانو لپاره سیمینار دایر شوی و خورا مهم و. ژورنالیستان په دې پوه شول چې څنګه د سولې په ژورنالیزم کې مخته ولاړ شي څه ډول دغه پیښې راواخلي تحلیل یې کړي ویشني د دوی لپاره خورا اړین و او دوی به له دې وروسته وکولی شي چې د سولې په برخه کې مهم او ګټور راپورونه جوړ کړي. دا چې خوست کې د خبریالانو لپاره د سولې راپور ورکولو په برخه کې 2 ورځنی ورکشاپ دایر شو واقعا چې ډېر ګټور و. زموږ هیله دا ده چې د ژورنالیستانو د ظرفیت لوړونې په موخه د دا ډول برنامې او پروګرامونه لا ډېر او پراخ شي ترڅو هغه نوي ژورنالیستان چې د ژورنالیزم ډګر ته راغلي دي وکولی شي چې هغه نیمګړتیاوې چې دوی د راپور جوړولو په برخه کې لري هغه له منځه یوسي. یاد دې وي چې په خوست ولایت کې شاوخوا 14 راډیوګانې او 4 تلویزیونونه فعالیت کوي چې سلګونو خبریالانو ته د کار کولو فرصت برابر کړی. په خوست ولایت کې د خبریالانو اړوند بنسټونو له لوري په یاد ولایت کې وخت ناوخته ښوونیز پروګرامونه برابریږي.